رښتیا نن مې ډېر زیات وژړل ستا وفادارۍ او زمونږ غدارۍ ته، ستا ښه او زمونږ وحشت ته. نن مې له ډېرو غمونو سره سره ستا غم هم وژړولم. ډاکټر صاحب محترم ډېره زیاته بښنه کوه، ځکه چې له مونږ نه انسانیت کډه کړې ده. مونږ انسانیت نه پېژنو، مونږ وحشت پېژنو، مونږ ظلم او زیاتی پېژنو، خو انسانیت نه پېژنو. ډاکټر صاحب ته وطن جوړونکی وې، ته یو میلمه پاله شخص وې. تا زما په وطن کې په سختو شیبو کې خدمت کړی دی. زه ستا شکریا ادا کوم ډاکټر صاحب. زما ویاړې، ستا هره کړنه به زه د تاریخ په زرینو کرښو کې لیکم او له ځان سره به یې اټکل ساتم او خپلې اولادې خپلو بچو ته به ستا د زړه احوال ټول وایم، ستا وفاداري، ستا خدمت به ټول ورته ښایم. ډاکټر صاحب بښنه کوه.